خبرو کې یو خبره را یاده شوه. تاسو دا اوس چې کوم شاعران راغلي دي دا اوسني کوم ین جنریشن دی مطلب کوم منیر بنیری دی یا نور شاعران دي که نه تاسو به د مولانو پسې نښتي جینۍ ویل ستا سره واده کومه. دا په فیسبوک او که په دغه باندې دا په نه دی مناسب ملکه ستا سره نه دی مناسب ملکه نه دی مناسب ملکه ستا سره او ښکاري دي نه څنګ کې هسې چتی. دا خبره کړې وه چې شاعري د شاعر خپله فلسفه ده خو چې په میم باندې پیښ جوړ کي نو موږی شي چې د لاندې ترې نظیر شي نو میږی شي. زه په هغې چیت لیلا مې لوړه ده زه په هغې چیت لیلا مې لوړه ده او زه یم په خوله تریخ لیلا مې ګوړه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ستاسو ورور ستاسو ملګری سلیمان سالار مرګرو په خپل پیج او چینل کې اوتار کلی یم او دلته راغلی ملک زاده ملک له کومه مینه چې ده د مینې سیمه راشه موضوع په علاقه باندې ډېر په تکلیف هم راورسېدو خو دلته ملک زاده ملک خواله ورځي چې موږ تاسو ته ویل ملک زاده ملک صاحب چې کله موږ ماشومانو د پرایمرۍ د وختو هغه ټایم کې به موږ ملک زاده ملک په ریډیو باندې اورېدو په اف ام باندې نو بالکل ورځو ملک زاده ملک صاحب لا او چرته دغه معلومات کو چې چرته کور نه اخوا دې غوړانه نشي نو راځي موږ سره اوسئ او ملک زاده ملک نو بالکل د ده چې کوم دی کمپنی انداز دی کم مطلب د خندا او د خلکو د خوشحالولو خو که د په دې وجود باندې تاسو نظر وکړئ نو ډېر معذوره انسان دی په دې خپه باندې هم کمزوره دی خو بالکل کوشش یې دا کړی دی چې په سکرین باندې تاسو له په ریډیو باندې په مایک باندې تاسو له خوشحالي درکړي نو هغه خوشحالۍ دپاره راغلي او دنه به هم ورو خو که تاسو مطلب زه بیا هم دا خبره تاسو ته کومه که تاسو د باچازاده حیران صاحب په ګاونډ کې وګورئ نو ملک زاده ملک صاحب اوسېږي هلته کې د دنه تاسو مطلب که کوم ملګري ده سوشل ورکر نو د ملک زاده ملک صاحب سره دلته میلاوېدی شي. ملک زاده ملک صاحب تارک علیکم السلام علیکم. علیکم السلام. تاسو ډېره مننه سالار صاحب ادا کوو چې تاسو موږ له وخت راکړو مقام راکړو او دلته زموږ د غریبې خاورې ته راغلو. ملک زاده ملک صاحب دا زموږ تاسو سره دویم پروګرام دی ابتدایي چې موږ کوم پروګرام کړی تاسو سره ډېر زیات خلکو وکتو بیا به موږ سره بار بار رابطې کېدې چې ملک زاده ملک صاحب له ورشي خو مزاحیه چې کوم تاسو سره د خندا خوشحالۍ څه تیاري کوم کلام د څه تیاري هغه راته وړاندې کړي. بلکل جی زموږ یو پروګرام مخکې شوی و هغه د خوړ کې شوی و خو اوس ډېره ګرمي ده نو ما وویل چې یاره دا دویم پروګرام به دیره کې وکړو نو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم او زه به تاسو ته خپله ماته ګوډه شاعري تاسو ته خپله اورېدونکو ته مخې ته کېږدم خو د هر څه نه مخکې زه به یو درې هایکوګانې تاسو ته دغه کړمه ارشاد چې زه یو ماشوم ته لار کې ودرېدم زه یو ماشوم ته لار کې ودرېدم هغه ویل ما له جوړ پیسې راکوي ما ویل زه ګوډه یم په شا مې کلک لکه معذوره مې بالکل او بله یې یو خیرګر ما له خیرګوښتو لرالی یو خیرګر ما له خیرګوښتو لرالی ما ورته زر زر خپل پرپوټ شروع کو هغه بیا ما له 10 روپۍ راکړه او بله کو دی جینۍ ویل ستا سره واده کومه. دا په فیسبوک او که په دغه باندې دا په هایکو دی جینۍ ویل تا سره واده کومه ما ویل زه نشم مزدوري کول هغې ویل خیر خو به راټول کړي که نه. ملک زاده ملک صاحب ستاسو په دې ژوند کې ډېره غټه فلسفه پرته ده لکه مطلب معذوره مې او هغه خلکو لپاره چې د خلکو سره مدد هم وشي دغه په حواله دې خبرې وکړې که نه. دا جي وخت کم دی لکه موږ د معذورو په حواله سره نظمونه جوړ کړي دي اوس هم زموږ سره یو نوی غزل شته دی خو هغه به د معذورو دپاره موږ نشر کوو یو ټیم کې دغسې په هر ماحول په هر دغه باندې موږ خپل شعرونه شعر کړي دي. تاسو چې کوم کلام تیاري د کلام نه مخکې یوه قطعه عرض کومه چې کلیم بانډه ده پکې ښار نشته کلیم بانډه ده پکې ښار نشته او څه نه څکۍ څوک یې وزګار نشته او زموږ د کلي د عاشقان خو څه ساده غوندې دي
ګنې د ښکلو پکې شمار نشته. اها ډېر زیات بالکل باجوړ ټول ښکلی. او بیا پسې غزل دی چې یار مې په تمام ښکلو کې وتی دی، یار مې په تمام ښکلو کې وتی دی او ځکه مې د زړه پسې نښتی دی. اها ځکه مې د زړه پسې نښتی او نه ګیرېږي اوس هغه چې یو ځل مې د لاسو نه الوتی دی. او وایي نه کومه په زور مینه د خوښې ده، نه کومه په زور مینه د خوښې ده او ما ته یې د خولې نه آو راوتی دی. او وایي چې د مینې کول جرم دی، وایي چې د مینې کول جرم دی او دا مولا په دې ځای کې تېروتی دی. او شعر دی چې شپه جوړې شوګیرې زما بېګاله ده، شپه جوړې شوګیرې زما بېګاله ده او ډېره موده پس جانان کې وتی دی. او شعر دی چې نه مې زور ورکړی نه راکړی، نه مې زور ورکړی نه راکړی دی او نه پوهېږم په څه مې نوم پرېوتی دی. او نه دی مناسب ملکه ستا سره، نه دی مناسب ملکه ستا سره او ښکاري دي نه څنګ کې هسې چتی دی. بالکل. او بله قطعه ده چې د چنار څانګه پسې ټال وکه، د چنار څانګه پسې ټال وکه او زه به دې سیل کومه ته چال وکه. بالکل. او سپین بشر نور به دې خوند هم پیدا کړي او په غونډه زه نه دې شین خال وکه. او په ولسي کوڅه مې مه بندوه، او ورته دې مخې ته دیوال وکه. بالکل. او خیر که شرمېږي او خبرې نه کوي، خبرې نه کوي، ملک ته صرف تش مسکال وکه. بالکل. او قدره چې سالار صاحب چې ما ویل جانانه تاله جوس راوړم، او یار ویل چې مرګ له دې کالتوس راوړم. او ما ویل جانانه لږ مې خواته کېنه، یار ویل زه ځم واوله بوس راوړم. بالکل. غزل دی چې خلک یو جانان ګوري چې دا بس دی، خلک یو جانان ګوري چې دا بس دی، او زه په ډېرو مینېږم په یو نه. او شعر دی چې ښکل مې نه کړو خو زکام مې راپسې که اوس په بوتلو به راغېږم په یو نه. او ښه مې ووایه رقیبه چې بس نه کړي، او په سکونو به قارېږم په یو نه. او زه ملک شوګیرو والی که وده شوم، په غږونو به پاڅېږم په یو نه. او بیا قطعه ده چې ما ویل لیلا دیدن دی بیا کوم، او ستا سره مینه په رښتیا کوم. او خیر دی که زه ملک ناچاره شوم، دې ځل جوړه تاله نیسیا کوم. غټ اختر را روان دی. بیا وایي چې اختر دې یاد که وایي اشنا مې تلی پېښور ته خلکه، او تاله مې اړتلې د زړه ورته خلکه. بالکل. او تمه زما ترې د راتلو قطع شوه، او کلیوال راله ټول اختر ته خلکه. او مبارکۍ له به د یو بل کره درومي خلک، زه به د چا کزم چکر ته خلکه. بالکل. او نن سبا هغه خلک ټوډي کې ګرځي، او چې سواره شوي نو خر ته خلک. او شته د ملک او د جانان خبرې ورسه جوړ شوی دی نور شرط خلک ملک زاده مو کې کتون کې دی ګوري. او زما په د خبرو کې خبره را یاد شو، تاسو دا وس چې کم شاعران راغلي دي، دا وسنی کم ین جنریشن دی، مطلب کوم منیر بنیره دی یا نور شاعران دي کنه، تاسو به مولانو بچین ختی لکه د تیر وخت ټال په چینار کې د سلطان یوسف سلطان صاحب کتاب چاپ شو، هغه کې لیکلی چې زه د مولا صاحب بهر کردار ته نه ګورم او زه د مولا صاحب خبرو د بمبر ته ګورم، او دغه شان هغه خو صحیح لهجه یاد کړو. خیر حکم شاعران چې لکه مطلب به مولانو په سر ختی دي دا کم نظر ګوري. یی شاعران خو بهرحال ځکه خیال له کم طرف تراشي، هو مونږ چې ځان لا زه څوک یادو منو هغه سره زما مینه او ډېرو سکینم پاسمنو هغه ځاسې د سور د پاره په غزل کې راوله مچیاره دی لکه دا شاعران لکه مطلب په مولانو نورو کوڅو کار څنګه یادې هو ځان په
خپل محبت ته وجه یادوم. صحیح ده. زمزمه مو نه کړه خیر دی خو کو مطلب په اخر سر کې څه تیاری هغه خلکو ته ډالۍ کول غواړي د میسج په شکل کې، ځکه چې شاعر د قوم سترګه وي، د قوم سرمایه وي. او شاعر چې کم لیکلي زما په خیال یو شاعر هغه دا خبره کړې و چې شاعري د شاعر خپل فلسفه ده، خو چې په میم باندې پیښ جوړ کی نو موږی شي چې د لاندې تر نظیر شي نو موږی شي. لکه مطلب په شاعر کې هر قسم کوالټي الله پیدا کړی او هغه الله پاک دغه ور کړی کنه، نو داسې د میسج په شکل کې اخیرا خلکو ته کسویل غواړي. بالکل یې میسج په دغه کې په شعر او شاعري انداز، شعر او شاعري انداز کې بسو زمزمه تاسو د کله به یو بل پروګرام کې زما څخه غزلې دی اچانک پروګرام وو بش نو هغه اوس ټیم اخلي. صحیح. نو زبرته اخیری او قطعه او غزل د میسج په دغه کې دا کوم چې اوریدونکو خوشاله شي چې قطعه چې زپاغي چیت لاله ملوړه ده. اعلی زپاغي چیت لاله زپاغي چیت لاله ملوړه ده او زین په خله تاریخ لاله مګوړه لاله مګوړه ده. او زپار څپېګم هغه نه پیږي. زپار څپېګم هغه نه پیږي او زه تعلیم یافته غام پړه ده. واه واه. او زه ملک تزار زار قربانېږم. زه ملک تزار زار قربانېږم او چې خوښه یې زما د جونګړه ده. او دا یو څو شعر په اخره کې چې ځان مې شمېرلی دی په مړو جینه. ځان مې شمېرلی دی په مړو جینې او نور به ټینګ نه شم په پړو جینې. چې په زنځیرانو دی. او لارې کوڅې دي د وړو نړه کې او خواله درځمه به په شاړو جینې. او په بارانه کې به بس نه درځم. او ګرځېدی نه شم په چقړو جینې. او نمبر دې 2-3 ورځې بیزي راته. نمبر دې 2-3 ورځې بیزي راته او ځان مې مشغول که په کرکڼو جینې. او چې خټکیم خوړه د توت سوري ته. خوړه د توت سوري ته او یو بلشته بم چې په زړو جینې. او زه چې زوښکته باجوړ کې څه دي. کې څه دي او چې دې ماړه کمه په ګوړو جینې. او که زه ملک دې غوړ کړم ډېر بخوي. که زه ملک دې غوړ کړم ډېر بخوي بیګا چې چله مانګوړو جینې. تاسو ډېره شکریا ادا کوو. بل مو خو اکثر خلک پیژني، مو خو زما نوم ملک زاده دی او تخلص مې ملک دی. مینه برترس شموزه علاقه کې اوسېږم. چې کومه تاسو ولیدله نو زه ستاسو د اورېدونکو ډېره زیاته شکریا ادا کوم. ملک صاحب زه د خپل اوریدونکو د سیټ نه د پوره باجوړ د سیټ نه تا خیرات تحسین پیش کوم. سلام درته کوم چې مطلب یو سړی نیمګړی نیمه خوا یو بل له خوشحالي ورکوي او د هغه خلکو لپاره مطلب چې باجوړ د سیمې لپاره د باجوړ د ولس لپاره تاسو کوم څه کړي دي کوم څه لیکلي دي ډېره زیاته مننه. بالکل جی ډېره مننه. زه ستاسو بیا هم ډېره شکریا ادا کوم او ټول اوریدونکو ته ستاسو ډېره زیاته شکریا او سلام د خدای په. بالکل ملګرو د ملک زاده ملک صاحب خبره تاسو هم واورېدې، کلامونه هم واورېده. د سره به نیکسټ ټایم کې هم پروګرامونه کېږي دغه شان چې کوم دی. د سره نور شاعران دلته خوا شا د باجوړ چې کوم وي یا د ټول کې پی وي شاعران وي د قوم سترګې وي ملګرو، نو دغه سره پروګرامات را جوړو. خو په اخر سر کې کمنګ نه کم غلطي شوي کمې زیاتې شوي یا کم شعر کلام په خلکو مطلب بد ولګي نو د ملک زاده ملک صاحب د سایډ نه د خپل بالکل د خپل سایډ نه د خپل کیمرامین عبد الله جان سایډ د سایډ نه په ایڈوانس کې غواړم معذرت او ملګرو دا ټیم موږ لا راکې اجازه چې چرته مې خات آباد او بریلیو سي موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتي د الله ولی امان. پاکستان زنده.